د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې لوبډلمشر او د نړۍ د خان راشد خان په کور په یو وار څلور خوشحالیانې. قدرمنو دوستانو، په دې ویډیو کې د راشد خان د واده ویډیو د سره شریکوم چې د کابل په پیرل کانټیننټل هوټل کې واده کړی دی. نه یوازې راشد خان بلکې د هغه ورور او دوه وريرونه هم د نکاح او واده په بند وتړل شو. راشد خان نه یوازې په افغانستان بلکې د نړۍ په ګوټ کې مینوال لري. هغه د هندوستان په IPL، د استرالیا په بګ باش او د پاکستان په PSL کې او د نړۍ په نورو لیګونو کې لوبې کوي. نو له دې امله په نړۍ کې خورا ډیر مینوال لري. تېره شپه د افغانستان په پلازمینه کابل کې د اکتوبر په 3 د راشد خان د واده مراسم ترسره شول چې پکې ګڼ شمېر د افغانستان سیاستوال، د افغانستان د کرکټ لوبغاړي او د هغه مینوال او خپلوانو پکې شرکت وکړ. له راشد خان څخه په یو انټرویو کې پوښتنه وشوه چې ته به خپلو نړیوالو مینوالو او ملګرو ته په هندوستان یا دوبۍ کې د واده مراسم نیسې. خان ورته په ځواب کې وویل چې هغه بیا وروسته خبره ده. الله دې اوس زموږ دغه واده په خیر کې او په خیر او خوشحالي سره دې ترسره شي. ملګرو، ډیر زیات د خوشحالۍ ځای دی چې د راشد خان واده په کابل کې په ډیره امن او خوشحالي فضا کې ترسره شو. ډیر دښمنان د راشد خان واده ته په دې تمه وو چې خدای مکړه په کابل کې به د هغه په واده کې کومه پیښه وشي، خو الحمدلله د افغانستان اوسنی نظام او د افغانستان د امنیتي ځواکونو لخوا ورته ډیر کلک امنیتي تدابیر نیول شوي وو چې په ډیره خوشحالي سره د راشد خان د ورور او د هغه د دوه وريرونو واده ترسره شو. زموږ لخوا د راشد خان او د هغه درنې کورنۍ ته ډیر مبارک وي او د الله څخه ورته خوشحاله او سوکاله ژوند غوښتونکي یو.